سلامونه ګران ولیدونکو، زه سمیع الله چنار یم او تاسو ګورئ یو بام دوې هوایي خپرونه چې د زرچنار یوټیوب لخوا تاسو ته نشریږي. نن په خپرونه کې د ښار یو راهنمایي معاملات والا یا راهنمایي والا اسرایونه چې خرڅوي ورانیسي، نن را سره راهنمایي والا میلمه دی. د ده سره به پوښتنې وو، بانډار کوو. نو په خیر راسئ ورور. ډېره مننه. دا خو لږ به تقریبا لږ که د اواز په زوره کې به د میک به خلکو ته ورسي او مننه. کور مودان خیر اوسي. دغه خدمت چې تاسو کوئ په دې اړه ته څه وایاست؟ دې سره راضي یې؟ ښه خوند درکوي نه درکوي؟ کوم خدمت؟ دغه یوه ته سرای ورانیسه، د بل لپاره بل ور خرڅ کړه. دا خو رښتیا هم ډېر د ویاړ ځای دی. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ په ځانګړو مراسمو کې ونازوي، وستایي چې موږ خلک د کورو خاوندان کوو. بلکل بلکل. ښه وروره، تاسو به ډېرې پیسې لرئ چې دا سرایونه و کورونه و دوکانونه مطلب مځکې رانیسئ و خرڅوئ. یا پیسې خو نه لرو. و همدا دونه ډېر سرایونه تا رانیولي پر بل یې خرڅوئ، نو څنګه پیسې نه لرئ؟ یا سرایونه خو زموږ نه دي. دا د چا دي؟ موږ خو فقط بس هغه یو دانه بس دغسې فرش مثلا رانیولی دی. دوکان مو له شکر خپل دی. یو دانه فرش مې رانیولی، یو دانه کوچنی میز دی، ترموز و پتنوس و دا شیان د کور راوړي دي. بس هغه قدر مصرف مې کړی دی، جواز لا نه لرم. دوکانونه و سرایونه و مځکې هېڅ یې نه لرې؟ یا دا خو موږ د خلکو دا مثلا ستا او دا بل دا موږ در خرڅوو. ته راځې یوه زما مځکه ولاړه ده دا خرڅوم، بل وایي دا زما سرای را خرڅ کړه، بل یو بیا هغې ولې په خپلو کې نه سره خرڅوي؟ تاسو څه ضرورت دی؟ نو خو زموږ بیا کار دغه دی. اوس مثلا ته دلته په دا تلویزیون کې دا هلته مصروفه یې غواړې چې سرای پیدا کړې په کرایه باندې. ته راځې موږ ته وایي چې سرای را پیدا کړه، موږ تا ته سرای در پیدا کړو. بل سړی بیا سرای نه لري، وایي دا په کرایه را وباسي. موږ بس دغه زموږ دغه خیر کار دی، دا موږ کوو. یعنې تاسو د خلکو لپاره دا دونه ډېر قسمونه اخلي او غاړې بندوي؟ یا زه خپله ولاکه په ژوند چاته قسم واخلم. که سودا کوي خدای دې راولي، که دې په قسمونه زه ولاکه پر خرڅ کړم چې پر متر باندې 1000 افغانۍ راکوي، په قسم یې زه ولاکه ور خرڅ کړم. زه خپله قسمونه سړی نه یم. و بلکل. یا معلومیږي ملګرو چې دی قسمونه نه اخلي. یا ولاکې واخلم، که زه په سودا کې قسم ولاکه ورته واخلم چې معنا نه لري. دا تاسو چې د خلکو سرای رانیسئ، مطلب هغه څوک درته راسي یا مجبور یې په بل خاطر خرڅوي، تاسو د هغه دغه سرای دونه یې وغندئ، دونه په اصطلاح ټیټ کړي هغه سرای، داسې خرابه جنې ورته جوړه کړي او هغه باره د خپله سرای ناټ مات شي او بیرته چې هغه سرای که ته رانیسي یا پر بل خرڅ کړې، بیرته چې هغه خرڅوي پر هغه چا چې خرڅوي یا رانیسي هغه ته دونه لوړ کړي د هغه خرابه بیرته ورته بنګله کړي. مطلب دې ونه رسېده. موږ خو سرایونه نه نړوو، ته خرابه ځینې ور جوړه کړي. هغه بیا خپل جلا خلک دي چې سرایونه نړوي او جوړوي. په دغه ډېر غندنه کې ته د هغه خرابه ور جوړه کړي، معنی ته چې دا پکښې پروت یا ته چې په دا کم سرای کې اوسېږي دا ایله خیمه ده. یا موږ داسې چم خو نه کوو د چا سره چې د ده د سرای کم قیامت وي. اوس یو سرای چې د راهنمایي والا در لاس نیوه ترې، دا اتومات خرابه ده. دا اتومات خرابه ده. یو شی چې د راهنمایي والا یو شی نه، البته سرای، مځکه، دوکان، هغه شیان چې تاسې خرڅوئ، دا چې د راهنمایي والا تر صفایي ونه وځي دا اتومات خرابه ده. دا دې کې شک نشته. او کله چې بیا موږ خپل سرای خرڅوو، موږ یې په داسې شان و شوکت برابروو. بس یا تاسې یوازې په خبرو برابروئ، نور تاسې هغه سرای لیدلی لا نه یې، سرای ته ورغلي لا نه یاست چې څو خونې دي، ماش په دې خبر یاست. موږ ته معلومیږي چې سرای چې مثلا دی ما ته وایي په شینغزي اصحابي کې سرای دی، په دا سیمه کې 3 خونې دي. هغه سرایونه تا ټول کتلي در مخه له؟ نه، ما ته بس تجربه ده، ما ته اندازه راکوي چې دا به څنګه سرای. پوه شوې؟ موږ د چا دپاره په دې کې څه راز دی چې خلک د کرایې سرای وغواړي؟ تاسې د خرڅ سرای صفتونه ورته کوئ چې ولا د کرایې دا نشته. که د خرڅ سرای وغواړي بیا ورته وایاست د کرایې سرایونه ډېر دي. که د کرایې او د خرڅ ته وغواړي بیا ورته وایاست چې یا ولا اوس یو څو سرایونه ولاړ دي د ګروي دی. په دې کې راز څه شته؟ نه پوهېږم چې تاسو دغه پوښتنې چا در لیکلي دي. ما خو داسې فکر کوئ چې ته به دلته زما په ګټه خبرې وکړې. یا دلته موږ د هېچا په ګټه خبرې نه کوو، دلته موږ د ولس په ګټه خبرې کوو. زم د ولس څخه یم، زم د دا ټولنې یو غړی یم.
خو ته د ولس هغه غړی یې چې په ولس کې معلوم یې او موږ خدمت خو معلوم دغه د خلک اوس راهنمایي والا داسې یو بل څوک هغه کس چې په ټولنه کې تر تا نور معلوم وي په 100 په 50 کسانو کې یو راوځي بالکل لازم خدمت داسې دی چې هغه انشاءالله پرې چا نه ورکېږي او پاتې سو مجلس ستا پوښتنه څه شوه اصلي ما ویل دا ولې چې د خرڅ رایې څوک رانیسي تاسو ورته وایاست وبخښئ ما کرایه ده ستا که ته کرایه ده غواړې تاسو ته وایاست یا ولا د خرڅ رایې نشته دا خو داسې دی ګای وخت د کرایې سرای پیدا کېږي د خرڅ دا نه وي ګای وخت د خرڅ سرای پیدا کېږي د کرایې دا نه وي یا ګای وخت نه عموما اکثره وخت داسې چې خلک درغلي دي چې د کرایې سرای تاسو ته وایاست یا ولا د کرایې ده نشته اوس د خرڅ سرایونه دي خبره بل شی ده ځینې وخت زموږ سره هېڅ شی نه وي نه د خرڅ سرای نه د کرایې خو دا بیا موږ ته ځان باید ایسي چې مثلا ناست یو او ګراک راسي موږ ورته وایو لا نشته دغه سیده جواب موږ ته خوند نه راکوي موږ غواړو چې وګړو مجلس سره وکړي نه ګراک بیا باید راسي بیا باید راسي راجذب او په دې ورته وایي چې مثلا اوس نشته په د پلاني کارته کې یو سرای خالي کېږي باره معلومات کوه داسې نه ورته وایي چې مطلق جواب موږ ګراک ته نه ورکړو که شی لرو که نه لرو بس است وره است ویې تاسو چې دا سرایونه خرڅوئ یو چا سرای ور خرڅوئ یوازې کمیشن اخلي د دواړو خواست کمیشن اخلي د دواړو خواست کمیشن اخلي که یا داسې هم کوئ چې زه مثال درته وایم چې دا زما سرای را خرڅ کړه په 10 لک افغانۍ را خرڅ کړه تر هغو چې د لوړ په هر څو خرڅ کړي هغه یې ستا بیا تاسو د هغو پیسو دپاره قسمونه اخلي یا قسمونه خو زه ولاکه اخلم خو ته ستا سرای چیر دی چې ته خرڅې ته ما دغه راوښه انشاءالله زه یا زه نه خرڅوم 10 لکه په ښه باید در خرڅوم یا زه نه خرڅوم سرای زه شکر دی داسې باید در خرڅومه زه نه لرم نو بلابد در پاتېږي پیسې تا ول زه زما سرای په 10 لکه خرڅوم ګرسره مې دا یو مثال و یو محاوره وه معنا ته سرای نه لرې او ما زه په 10 لکه و مال خلک داسې کوي تا باندې سرای وای دا په 10 لکه خرڅ کړه معنا په یو 10 لکه ته ورته ووایه یا په 2 لکه دغه 2 لکو افغانو ته قسمونه اخلي یا قسم خو زه والله که واخلم چاته د سودا په جریان کې ځکه چې ما په دا سودا کې قسم اخیستی دي ما پر سودا بیا خوند نه دی اخیستی خو اوس زه والله بلا که چاته په سودا کې قسم اخلم نو که څوک یې رانیسي را دې نیسي او که نه رانیسي دی پوسو سرایدار پوسو زه خو ناست خپلې چای کوم په رهنمایي کې او پاتې سو داسې موږ نه کوو لکه تا چې وویل خلک وایي دوی 2-3 د پاخه سن داسې شنابیان کسان کښېنولي پاخه عمر ده دا خو رهنمایي ده دلته به د پاخه سن کسان هم کښېني یا 2-3 دې ته حتمن کښېنولي چې په دا کې ماهرت ولري په دا کې ماهر وي د دې دپاره کښېنولي چې یو څوک سودا وکړي دی هغه دستي وایي لا د وایي څه ښه سودا دې وکړه والله ښه سودا دې ور وکړه ښه سودا خو کوو دا خو وایي دا لږ ګاډي وایي په لک افغانۍ ګټه یې ماته راکړه بل یې په 2 لک افغانۍ ګټه یې زه اوس ځای په ځای څه غواړم ابله هغه پر د هغه نور راګرم سي اره وایي یا ولا نه خرڅوم خو موږ داسې سودا کوو چې ګوره دننه په هغه رهنمایي کې دی ولاړ سوی لا نه هغه د جایداد دته ګټه کړي دا نو ولې ښېګڼه ده مخامخ پر بل نه خرڅوي په 1 لک ګټه چې غواړي هغه ته ویل په 1 لک ګټه د دغه بل در مخ د ګراک در مخ ویل نور نو خو دا خو بیا د نصیب پیسې دي د هغه په نصیب نه ایسوي خبره داسې د هغه په نصیب نه نصیب خبره نو ده او چې د چا په نصیب سوي هغه بیا رانیسي چې د چا نوم نصیب لایي څنګه دی یا دا خو نو بیا مثلا زما د اکا نوم نصیب لا دی لیکن یوه نه دوی کېږي دی نصیب یو قسمت خراب تاسو ولې د سودا په جریان کې تر شمله تر پټو تر لمونه لاس لاندې کوئ چې ولې مخامخ سودا نه کوئ مخامخ یې کوو موږ ټولې خبرې مخامخ خو دغه چې موږ داسې مثلا لاس سره تر پټو یا تر شمله لاندې کوو دا بس د رهنمایي دا سیستم د سودا داسې جوړ دی رواج دی نور چندان دغه نسته په دې کې شي پر دا خبرې نسته پکښې یا ستا خو که نه وای نو خو ولې مخامخ اوس بله رهنمایي والا یې کوي ته بیا مه کوه ته بیا مخامخ ته وایه زه داسې ښه رهنما والا یم داسې ښه ایمانداري سوداوي کوم نو ولې مخامخ بل ته سودا نه ورکوې نو خو ګوره داسې نه دی چې موږ د یوه نفر سره لاس پټوو ته یو شی خرڅوې تا ته هم لاس درکوو د یو شی رانیسي هغه ته هم لاس ورکوو بیا زه وا شریک چې د سته سودا سره درکو بیا ما هغه لاس سره پټ کو نو بالاخره موږ دې نتیجې ته ورسېږو
چې ته دا شی په څو خرڅې دی په څو رانیسي دا ارزي په څو موږ ته څو پکښې راپاتېږي دا چې زه هم چې دا خبرې ټوله مخامخ اوسي چې هغه ګراکې مو اوري هغه رانیونکی مو اوري دا بیا هغه ستا دا ولې پوښتنې سره دا خبره سمون خوري بیا دې دا خلک داسې کوي کور په کور دې ګرځي چې زه سرای خرڅوم یا مثلا زه جایداد رانیسم ځکه رانیسم کور په ګروۍ ورکوم دوکان په کرایه نیسم بیا دې کور په کور ګرځي بیا دا خبرې مخامخ سره کوي که څوک رهنمایانو ته راځي دا شی به زغمي و داسې دی هغه ورځ یو ګراک رالی لیرې ولسوالۍ کې مو سرای په 7 لکه افغانۍ ورانیوي البته وربایه مې کوي سرای یې وکتئ چې ورغلو هغه د سرای مالک په کور کې نه وه کشنیان راووتله مال تاسې پرده وکړئ موږ به دا سرای وګورو خو ښه و هغه مالک راورسېدی پر موټرسایکل رالی نو ما به 7 لکه دته وربایه کړی دي دی چې موږ سرای وکتې یا د سرای مالک ته وایي دا دې په څو بیه کړی دي ستا څخه معنا د رهنمایي والا ته یې نه وویل سرایدار ته یې وویل سرایدار ته یې وویل وایي دا دې په څو بیه کړی دي ما سترګه هم ورته وویله چا دې ما خبر در سره کړې ده خو دی داسې فکر یې کوي چې ګواکې دی ما خطا باسي نو هغه ته ویل دا په څو بیه کړی دي یعنې ما په 7 بیه کړی په دا 6.5 شاوخوا سودا کېدل نو هغه ورته دا خو نه ما په 8 لکه بیه کړی دي وایي خو ده ما ته په 7 ویلي وو ابله خبر سره رسوا سوه خبره بې خونده سوه ای ورته ویلي چې نو خو ما ستا دپاره 50 درته اوس ما د هغه ته مې وویله ما زه 50 نورې په راکښته کوم ده بیا داسې فکر وکړي چې یا دا لږ چې ده ته په 6 ورکوي دی پر ما په 7 خرڅوي نو بې اعتباري و دغه بې باوري منځته راله سودا خرابه سو نه د ده سرای خرڅ سو او نه دا بل سرای رانیوي دا ځینې ستونزې راځي په رهنمایي کې چې تاسې ناست یاست چې دا مازې سړی سلام ویل ته درته راسي تاسې اول چای ور واچوئ څونه ښه کار دی اکرام کول د مسلمان بالکل دا ښه کار دی یو پلمیټ شی مې حتی که یو ګولا ورسېږي خو بیخي یو کوچنۍ ګولا ورته و بیرته باره یو ګوړی بعد ورته وایاست چې په سودا کې چې موږ تاسو نمک سره خوړلی دی ناجایز خوړلی خو دی نمک د هغه ته نمک وایي نمک خو خود وام ته چای د یو چا سره وخورې او دا نه پلمیټ وخورې یا د هغه ستا بیرته هغه ورپېغوری چې موږ تاسو نمک سره وخوړی ناجایزه مه راسره کوه دا یو څه راپرېږده دا یو څه پیسې ماته راکړه زه پېغور کتن نه ورکوم زه فقط درته ورپه یادومه چې ته هغه سړی یې چې رالې ما دستي چای در واچولې ما دستي یخې اوبه درکړلې زموږ د ډوډۍ وخت پر دسترخوان دغه د یو چا ته چې خپل شعور په یادول دې ته پېغور وایي یا داسې نور په یادوم د هغه په یاد دې دي چې هر رقم چاته خپل شعور په یاد کړي چې ما چې تا سره دا ښه کړي و دا دې ته پېغور وایي زه فقط دا ورته ثابتوم چې موږ ګوره څونه راسته خلک دي په دې کې نور د هغه ته پېغور وایي دغه ښه کار نه دی بل هدف په دې کې نه لرو ښه خیر د هر کاروبار خلک یو بل نه سره زغمي چې یو رقم کاروبار یو د بل سره عارفان لري په اصطلاح نه تاسې هغسې نه یاست بلکې 2-3 رهنمایان سره یو ځای سي رهنما والا په حلوا کې د سړي غاښونه ور وباسي یا موږ خپله زه فکر نه کوم چې د بل کار عارفان دي دونه کلک سره مخالفین یې لکه موږ رهنمایان هغه څنګه موږ زه خپله نه غواړم چې د یو بل رهنما سره کور یا دوکان سرای ثبتي او زه بیا ورسم د هغو په سودا کې ور وخېږم یا زما سودا مثلا د یو چا سره روانې بل رهنما والا راسي زما په سودا راګډ سي بیا هم کمیشن نیمۍ سي یا 3 برخې سي زه خپله دا کار نه کوم یا خو ځینې بیا ستا اوس درتا په ته خبرو کې تکړه یا ځینې ستا درتا په خبرو کې کمزوري بیا ته د هغه ښې خبرې ښې خو نو نه دي خو در هغه لوړې خبرې ورته کوې یا هغه تر تا لوړې خبرې وکړي ګراک نور پسې خطا باسي خطا ایستلو خبره نه ده ورور نه نه خطا ایستلو خبره نه ده زما په رهنمایي کې 3-4 ښه مامه راجان خلک کښېني زما په شمول د هغه دپاره دې کښېنوي موږ د هغه دپاره نه دي ناست د هر یو خپل جایداد د هر یو خپلې پیسې بندې دي نه هغه زما دپاره غاړې بندوي نه موږ زه د دوی دپاره غاړې بندوم موږ دا رقم دغه کار نه کوو والله ښه مفته خواري خو مو ده قرار پر ځای ناست یاست قسمونه اخلئ او پیسې درته راځي دا قسمونه چې اخلو مثلا ته وایه د دې مسؤلیت موږ ته نه دی ولاړ نو خو ته وځې نه اخلو مسؤلیت تا ته څنګه درېږي ستا دپاره ته قسمونه اخلې ښه چې زه اخلم زه د 5 دقیقې دپاره چې داسې وبولو زه قسم خوره نو دا قسمونه تا ته موت معلومېږي دلته چې زه دا دوکان اوس ما دوکان خو خپل دی مثلا دا نور رهنمایان خو کرایې ورکوي دلته ډوډۍ خوړل کېږي 10 کسه تا وبالا کېږي دلته چای خوړل کېږي دلته ورور ته ویل د حکومت و د رعایت جنجالونه راځي د چای به څه مصرف مثلا دلته د حکومت و د رعایت جنجالونه راځي
دا زه ګره پر ځان وړم او ته زما ما ته خپله تیار د ناست هیوادوالو څخه د لیدونکو څخه دغه غوښتنه ده، دغه یو توصیه په اصطلاح دې ته لرمه و چې موږ ته راشي موږ ته مراجعه وکړي چې سرای په کار یې ما غږ وکړي موږ په توره شپه ورته حاضر یا چې دوی دغه وکړي ته ته دې درس ته سره دې کار وکړي ته د دې سره کار وکړي خو تر هغو چې ځای خپله نه یې کتلی ښه نه یې باوري سوي خپل 2 3 4 ملګري چې په دې کار پوهېږي هغه ورسره تللي نه یې کتلي نه یې د رهنمایي والا یوه خبر هم پر غوږ نیسي مه خبرې ته غوږ نیسي یا د لاس په ګوتو کې لا فرق شته ټول رهنمایان یو رقم دي د لاس په ګوتو کې فرق شته خو بیرته ګرده ګوتې د یوه لاس دي نو خو بیرته رهنمایان والا بیرته هلته په یو ځای نه په یو ځای کې بیرته سره مړ مجلس دي ول خبرې خوږې کوي هغه بله دغه یې څنګه بیخ هلته بیرته ورکوږ کې لکه یې ورکږه کې د خبرې نو د داسې خلکو سره باید لکه د خبرې کږه سي چې د سر په خلاص د چا لار مې ولې ده دا در لارې نه ده په کمه هغه په لار چې د چا لاره ونیسي هغه مخامخا دې لار نیسي تاسې بس لکه سړی چې په بیلچا ووهي د سرویره سم یې دننه هډوکي ور مات دا غلطه ده ښه خیر ملګرو داسې خبر وایي زه د ستا تلویزیون ته نه راتلم بمبل یې راغوښتي هغه به اوس څه مشهوره سوی وي د چیش مشهورتیا شهرت څه معنا ده نو چیش دپاره راغلي هله ناکه غلطي مې وکړه چې رالمه نو خپرونه نور پای ته ورسېدله بس ژر ښه چې پای ته دې ورسولو ولاکه دې خوند چندانې سړی مو نور راغوښتي ولاکه چندانې پوښتنې ولاکه در لیکلي وې که تا خپله لیکلي وې تا ولاکه سمې لیکلي وې که بل چا در لیکلي بل چا ولاکه سمې در لیکلي د هغه ستا رقم یو کس را لیکلي وې ما د ځانه څه ګاډی والا رهنمایان والا چې دغه رهنمایان والا نه وي تاسو به دغه د عینو مینې په دشتو کې به باره بیداست په عینو مینې کې خو به یو د اوسېدلو سرای به نصیب پیدا په عینو مینې کې خو به یو نو د اوسېدلو سرای ولاکه پیدا کړي چې دغه رهنمایان نه وي سرایونه به درته ولاړ وي خرڅ یې ولاکه کړي رهنما والا نه و خلکو چیش کول رهنما والا چې د دنیا پیدا سوی د رهنمایانو سره پیدا سوي معنا د منافقان په هغه وخت کې هم یا دا د رهنمایي کار مابینځ کې چې در دغه ښه کار زه ستا د 500 افغانو دپاره زه 3 ورځې زغلم سرای ورښکاره که ورسه کول پر خلاص که پر دیوالو کوچنی ور واړو ګیټ خلاص که دا یې اوبه دي دا یې برق دی دا د برمایه په آله ده دا د سړک پیسو دپاره کوې نو زما دپاره بیا ستا دپاره زه د 15000 افغانۍ زه به بل کار هم پیدا کولی څنګه سره 15000 افغانۍ خو ته پرې اوس را پیدا کړې ښه خیر ملګرو خپرونه پای ته ورسېدل در بیا چې زه سمیع الله چنار ستاسو په خدمت کې حاضرېږم راسره اوسئ مننه